سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي ژبې هغه مهمې جملې راخیستې دي. It is likely to rain today. It is likely to rain today. نن داسې معلومیږي چې شاید باران وسیږي یا باران به وسي. What is she like? What is she like? د دې چې خوښیږي یا دا چې خوښیږي. His temperature is normal. His temperature is normal. د بدن تودوخه یا حرارت چې دی هغه نورمال دی، یعنی طبیعي نه ده. You will get well soon. You'll get well soon. ته به ډېر ژر انشاءالله جوړ سې یا صحتمند سې. The Rozgan is a small province. The Rozgan is a small province. روزګان چې دی یو کوچنی ولایت دی. I met nobody on my way home. I met nobody on my way home. زه چې کور ته راتمه یا په لاره کې ما هیڅوک ونه لیدل، یا چا سره ونه لیدله، یعنې څوک نه و په لاره کې کله چې زه کور ته تلمه. I don't know whether to turn left or right. I don't know whether to turn right or left. زه نه پوهېږم چې رسته طرف ته کاټ سم که چپه طرف ته کاټ سم. I hope my dream will come true. I hope my dream will come true. زه هیله یا امید لرم چې زما خوب چې زه لرم، ارمان چې زه لرم چې د افغانستان رئیس جمهور سم، هغه به یو وخت په حقیقت باندې بدل سي، یعنې سم به. My mother is preparing dinner right now. زما مور د ماښام ډوډۍ باندې مصروفه ده، هغه تیاریه. I arrived just in time for the plane. I arrived just in time for the plane. زه بس پر هغه ټیک وخت باندې دقیق وخت باندې زه راورسېدلم یا رالم وتیارېدم مثلا چې پرواز وکړم. Would you please write your name here? Would you please write your name here? وبخښ کولی سئ چې تاسې خپل نوم دلته ماته ولیکئ. The chili burnt my tongue. The chili burnt my tongue. مرچکو زما خوله راوسوځوله. ګرین چیلی چې دی هغه و شنو مرچکو ته ویل کېږي یا زرغونه مرچکو ته ویل کېږي چې موږ تاسې یې خورو، او ګرین ریډ چیلی چې دی هغه و سرو مرچکو ته ویل کېږي چې په دې کې یا اشپزي کې اچوو. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه سوي یاست، په کوم ځای کې پوه سوي یاست، کولی شئ چې کمنټ راکړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښې چارې.